اشرف غني د لوبې مخکې لوبغاړو ته څه وویل؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس نن سهار د هیواد د کرکټ ملي لوبډلې غړو سره د برطانیې په مانچسټر ښار کې وکتل. جمهور رئیس غني د کرکټ ملي لوبغاړو ته په خطاب کې وویل تاسې هغه اتلان یاست چې خپل هیواد ته مو عزت ورکړی او خلکو پر وړاندې ځانګړی مقام لرئ. جمهور رئیس غني د هیواد کرکټ ملي لوبډلې ته په نننۍ کتنه کې د انګلستان ملي لوبډلې سره په سیالۍ کې د بریا هیله وکړه او زیاته یې کړه. د ښه ځلېدو او بریا ترلاسه کولو په خاطر د لوبغالي د نن او بهر ستاسې اتحاد، اتفاق او همغږي ډیره مهمه ده او زه هیلهمن یم چې بیا به هم د افغانستان د ملت لپاره ویاړ ترلاسه کړئ. د هیواد د کرکټ ملي لوبډلې په استازیتوب ګلبدین نایب د جمهور رئیس د تشویقي حضور مننه وکړه او ویې ویل کرکټ ته ستاسې پاملرنې دې ټیم ته زیاتې بریاوې ور په برخه کړي دي. د ولسمشر له کرکټ او لوبغاړو سره د مینې په اړه ډیر څه ویل کیږي. د یادونې ده چې دا لومړی ځل و چې ولسمشر غني په دومره لوړه سطحه د لوبې نندارې ته ورغلی و. هغه تر 19 وره پورې په لوبغالي کې و او دغه لوبه یې له نږدې ولیدله. د افغانستان او انګلستان لوبه یوه تاریخي لوبه ګڼل کیږي. د افغانستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ لوبو مخینه ډیره پخوانۍ ده. په 19مه پیړۍ کې هغه مهال چې دوست محمد خان د افغانستان امیر و د افغان او انګلیس پوځیانو ترمنځ د کرکټ لوبه ترسره شوې وه. د ترلاسه شوو سندونو او ثبوتونو پر بنسټ په 1899 کال کې افغانستان د لومړي ځل لپاره په کابل کې د افغان او انګلیس پوځیانو ترمنځ د کرکټ لوبه ترسره شوې وه چې هغه مهال افغانستان له انګلستان سره نږدې سفارتي او ډیپلوماتیک اړیکې درلودې. تاسو د ولسمشر او د افغانستان او انګلند د لوبې په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله